بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د فیسبوک پیج د خسرو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې درله ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره قصه راوړې ده. امید دی چې د ټولو ملګرو به خوښه شي. قصه ده د یو زمیندار او د هغه د درې زامنو. نو دغه شانې قصې خو نور هم د نه مخکې راغلي چې درې زامن یو څلور زامن چې مختلف قصې خو په قصو کې په ټولو کې او امید دی چې انشاءالله دا قصه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي. دا ډېره ښکلې او خوندوره قصه ده. وایي چې پخوا په زمانه کې دغه یو زمیندار اوسېده. د دغه زمیندار درې زامن وو. د دغه زمیندار چې کوم دا درې زامن وو نو په دې کې دا مشران دوه چې وو دا لږ چالاکه وو او بل دا کشر چې وو نو دا هم داسې څه بېکاره نه وو، خو اکثر په دې مشرانو کې دا کشر هلک چې نو دا مشران یا کلاړیان یا پورې چل ول کوي، ملنډې کوي، تنګۍ را تنګۍ، یا دا کشر قمقل یا دا کشر عمر تجربه دومره هم دی نو د دغې د وجې یا په څه خبره کې هغه پاتې راشي یا په څه خبره پوه نه یا داسې څه قمقل خبره وکړي نو دا مشران ورونه پورې ټوکه ټکالې کوي، ملنډې پورې ښیي، تنګۍ را تنګۍ. نو په دغه رنګه د دغې زمیندار چې دا کوم مشران دوه وروڼه دا به د کشر ورور به یې تنګه همیشه به یې وهو ټکوه به او په هره خبره کې به هغه عاجز وهل خوړل او قمقل یا به په څه پوه نه شو یا کشر تجربه یې دومره نه وه نو په هره خبره کې چې په کومه خبره کې به وران شو نو په هغه کې به هغو راکیستی نو د هغه حالات به خراب. د دغه زمیندار هم د خپل مشران دوه زامن یې ډېر زیات خوښ وو. دغه زمیندار به دا خبره کوله چې دا دوه زامن زما ډېر زیات هوښیار دا بل چې دی دا بېوقوفه د سړي قمقل دا په اړو پسې پوهېږي نه نو همیشه به دغه شانته چلو. د ورځو نه یوه ورځ وه چې یوه ورځ یې د دغه زمیندار د مشر زوی د خپل پلار ته وایي چې یاره بابا داسې کار ده چې تر څو پورې به موږ دغه شانته کور کې ناست یو، یعنې ته به دغه زمینداره کوې او بس په دې کې به ورځې شپې تېرېږي، په دې کې خو لکه دا خو خوند نه کوي. که دې خوښه یې او ته ماله اجازه ته راکړې نو زه داسې کار کوم چېرته بهر دنیا ته وځم او چېرته ځان خپل قسمت جوړ کړم. پلار ته وایي چې بچیه دا خو ډېره ښکلې غوره خبره ده چې ته دومره همت کوې او ته دومره د کوره وتی شي او سخته برداشت کولی شي، سفر کولی شي نو زما نه طرف ته تا ته بلکل اجازت دی. دغه مشر ورور داسې چل وکړي چې ځان سره یو لوړ یا لخته والي د سفر ساز و سامان ځان سره په اوږه کې یا په شا کې دغه ګوډی موډی ځان له جوړ کړي، دغه تیلی په شا راواچېده ځان سره بس یو طرف ته روان شي. روان دی روان دی روان دی روان دی چې ښه پوره سفر وکړي په یو ځای کې تېرېږي چې اوس په ده باندې یو مخې ته یو بوډا سړی راشي چې ښکلې مزېداره سپینه ګیرې ده او د ملنګانو لباس یې اچولی دی، یو لوړ یا امسا و سره ده او یو ښکلی مزېدار پټکی په سر دی. کله چې دی د هغه مخې ته تېرېده نو هغه پرې سلام وکړو، تپوس یې وکړو چې بچیه چېرته روان یې؟ دا هلک ورته وایي دا مشر د زمیندار دا مشر زوی ورته وایي چې یاره بابا بس روان یم په سفر باندې زه له خپل قسمت جوړوم. ده ته یې دا خبره کړو په مخه روان شو چې یعنې ملنګ دی بابا نه څه پکې خو ځان له په مخه زه بس د خبرې جواب یې ورکړو. دغې بابا پې د شاته نه اواز وکړي چې ودرېږه بچیه صبر وکړه. دی را وګرځېده وایي چې که قسمت جوړولو له روان یې نو قسمت جوړولو له ته سفر ولې کوې؟ سفر ته څه ضرورت دی؟ د سفر نه بغیر هم ته خپل قسمت همدلته هم جوړولی شي. دا هلک پسې را وګرځېدو حیران شو چې یعنې دا بابا څنګه خبره کوي؟ نو دا هلک ورته وایي چې بابا زه څنګه دلته خپل قسمت جوړولی شم؟ نو دا ملنګ یا دا بابا ورته وایي چې ته خپل قسمت دلته داسې جوړ چې په قسمت کې نور څه خو زر جواهرات یې مال یې پکې دولت یې پکې څه علم هنر یې پکې نو ستا څه پکار دي؟ سره دې پکار دي که سپین زر دې پکار دي او که څه فن هنر دې پکار دی. دی چې دا خبرې واورېدې دی خو ډایرکټ مخې سره و چې بابا زما سره پکار دي په سپین زرو په فن هنر باندې زه څه کوم چې سره زر ما ته میلاو شي نو په فن هنر باندې څه کوې او په سپینو زرو باندې څه کوې؟ قیمتي شی خو سره زر دي. دا بابا ته وایي چې دا خبره ده وایه بس وایي ټیک ته څه مشکله نه ده بس د شا نه یا په هغه د هغه سره په تیلی کې یا په څه کې داسې کڅوړۍ پرته یي داسې کڅوړۍ راوالي غټه شانتې تیلی د څرمنې پوره غټه تیلی هغه ده ته وایي هو دا واله سره واله. دا لږ حیران شي چې یاره دا څنګه چل زر د دې بوډا په دې لاس حمله ووایي د بابا په دې لاس حمله ووایي او دغه د څرمنې دا تیلی ترې راوالي زر یې کولاو کړي چې څنګه یې وګوري
بس دا تیلې دننه د سرو زرو د سکو ډکه پرته وه او دا پړق قسم مزېدار. دی هلک چې دا سره زر ولیده واپس د کڅوړې دا خوله بنده کړو کش شي چې واپس کور ته رامنډه کړي، نه د دې بابا څه شکریا ادا کړي، نه ورته څه خبر چې څه مهرباني وایي، هېڅ هم ورته نه اړ ورته په شا ونه ګوري. خو چې دا سره یې په لاس راشو دی واپس راووت، دا دوړې پسې شاته راوړي په منډه منډه کور ته راشي. کور ته چې راشي نو ډایرکټ د خپل پلار مخې ته ودرېږي. پلار یې ورته حیران شي بچه وایي دومره زر رالي. هغه دې خپل پلار ته وایي چې بابا خو قسمت بدلولو، قسمت مې بدل کړ. او وایي څنګه؟ بس هغه د سرو زرو هغه چې کومه د څرمنې هغه کڅوړۍ د سرو زرو ډکی هغه ورته راولي او مخې ته ورته کېږي. چې مخې ته ورته کېږدي او پلار ته جاتېلی کولاږي او پلار باندې په دې سترګو باندې چې د سرو زرو چمک ولګي او د سرو زرو دا سکې دغه تیلې ډکه ویني بس سم خوشحاله شي. پلار یې ورته وایي چې هلکه تا خو د داسې غټ کار کړی دی چې په ژوند کې لکه داسې کار ما چېرته نه دی لیدلی، داسې زبردست د بهادرۍ کار دی کړی او ته وښایي چې تا کړی وي. داسې نه یم چې ته ګوره چې زما دا مشر زوی څومره هوښیار دی. خیر زمیندار د خپل مشر زوی ته ډېر زیات خوشحاله و چې دومره لوی مال دولت یې کور ته راوړو، ځکه چې په هغه وخت کې دومره غټه کڅوړۍ او بیا د سرو زرو د سکو نه ډکه دا لوی لوی مال و. ورځې تېرېدې دا کشري هلک وری ما قشانتیال دی ښه، خبره کې وهل خوري، خبره کې ورته سزا میلاویږي، په خبره کې ورته هغه دغه خبره چې کنځل ویل ورته هم کېږي چې مړه ته په څه پوهېږې ته په څه نه پوهېږې قمقل یې بېوقوفه یو ته د څه نه خبره یو دا مختلف خبرې دا ورته کېږي. هغه عاجز بس د ناکامې نه د نه اوري، په یو غوږ یې ننوځي په بل یې تېری او بس په اړه باندې تېری. څه وخت چې وشو د منځني زوی د دغه زمیندار د خپل پلار ته وایي چې یاره بابا زما دا مشری ورور خو وتی و او ده خپل قسمت بدل کړه، خو اوس داسې کار دی چې زما نمبر دی، که ته مال اجازت راکړې نو زه هم د دې کور وځم چې زه هم دا خپل قسمت بدل کړم. نو پلار یې ورته وایي چې بچیه بلکل مې خوښه ده، مشری ورور دی هم تکړه او ډېر هوښیار ذهین انسان دی، ډېر ښه هلک دی او ته هم د هغه په شان دی، که ته هم همت کوې او ځې لاړ شه ته هم وځه که ستا را قسمت بدل شي او ته هم خپل قسمت بدل کړه. دا مشري دواړه وروڼه خو د یو بل سره جوړ برابر سلای برابر وه. نو د مشري ورور خو د خپل منځي ورور ته قیصه کړې وه چې هلکه دا دغه شان زه تلمی او بابا داسې یو ملنګ و ما ته میلاو شوی او دغه شان زما نه یې تپوس وکړو او ما ورته وویل چې زه قسمت بدلوم لکه زما سره پکار دی، بس ماله یې سره راکړه. ده ته یې هغه لار ګودر برابر کړی چې په پلانکي طرف تللی وم او داسې تاو شوم او په دې پلانکي لار تللی وم پلانکي غر باندې اوښتی وم دا مختلف دا لارې ورته برابر کړي. کله چې دغه منځی ورور د خپل پلار نه اجازت والي روان شي نو روان دی څنګه چې ورته هغه مشري ورور دا لار ښودلی په هغه طرف روان دی او په هغه طرف چې کوم ځای کې ورته هغه نښه نښانه ښولې وه چې هغه درته ورسېدو نو هغه بابا هلته ولاړ دی، هغه ملنګ هلته ولاړ دی ورته میلاو شو. چې څنګه ورته هغه ملنګ میلاو شو نو دې ملنګ پې اواز وکړو چې بچی چېرته روان یې؟ نو دا منځی ورور ته هم وایي چې یاره بابا دغه شان بس راوتی یم په سفر روان یم خپل قسمت بدلوم. هغه ورته وایي ښه قسمت بدلوي چې قسمت بدلی نو په هغه کې دومره لرې تلو ته سفر کولو څه ضرورت، قسمت خو ستا په دې ځای هم بدلېدی شي. دا منځی هلک سم خوشحاله شي ته وایي چې ښه څنګه به زما قسمت بدلېږي دلته. نو دا بابا ورته وایي چې په قسمت کې صحیح خو زر دولت او مال جواهرات او علم هنر او فن یې پکې نو ستا څه پکار دي؟ ستا سره زر پکار دي که سپین زر دي پکار دي او که فن هنر دي پکار دی علم دي پکار دی. نو دی ورته وایي چې سره دی سوچ وکړي چې سره زر خو زما ورور هم وړي او په علم او په فن هنر باندې به څه کوې سړی په هغې به څه کوې او راشي دا سره زر ښه دي قیمتي دا سپین زر ښه دي دا هم قیمتي شی دی. بس دی دې بوډا ته وایي چې یاره بابا که ما ته دا سپین زر میلاو شي نو سپین زر باندې به زه خپل قسمت بدل کړم او دغه مې ډېر خوښ او بس دا نور دواړه څیزونه پرېږدوه. بس دا بابا چې هم دغه شان دی شاته لاس تاو کړي چې لاس راوباسي نو یو د سرو د څرمنې کڅوړۍ او هغه شان یو غټه د سپینو زرو د سکو نه یا د سپینو زرو د خښتو نه هغه ډکه پرته دا هلک چې دغه کڅوړۍ والی د دې بابا دا کڅوړۍ چې کولاو کړي نو د په سترګو هم د هغې چمک ولګي د سپینو زرو. دی هم د هغه خپل مشر ورور پسې دا کڅوړۍ زر بنده کړي او کش لګي چې واپس کور ته رامنډې کړو ځان راورسوي کور ته. چې کور ته راشي خپل پلار مخې له ورشي پلار یې هم حیران شي هغه نه هم تپوس وکړي چې بچی ته هم د خپل ورور په شانې زر رالې چې تا څه چل وکړو؟
زر مطلب چې څه لږو ورځو کې ځکه چې پخوا خو پیدل سفرونه نو لکه خلک به په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو به ورک کړو د هغې نه بعد به کور ته راتله نو دغه هلکان دواړه په څه لږو ورځو کې کور ته به راواپس شو نو د پلار به ورته چې تاسو زر رالئ نو دې منځوي زوی ورته وایي چې یاره بابا بس قسمت بدلولو تللی یم او قسمت مې بدل که هغه بیا هم خوشحاله شو حیران شو چې بچیا تا څنګه قسمت بدل که بس دی هغه د څرمنې کڅوړې راول د هغه مخې ته کېږي هغه چې کولاو کړي نو څه ګوري چې هغه د سپینو زرو نه ډکه پرته را دا ښکلې مزېداره پړق کوي چمک وایي دا زمیندار سم خوشحاله شو د خپل دغه ته وایي دی زوی ته وایي چې لکه ما به وی نه چې لکه دا زما دا دواړه زامن تکړه دي ما دا دواړه زامن هوښیار او ذهین دي او دا ډېر دغه ته ګوره دوی خپل قسمت بدل کړه یو د سرو زرو کڅوړه ډکه راوړه بل د سپینو زرو کڅوړه دا نه دا بېوقوفه دا بې غیرته پرېږده چې دغسې ناست دا خو د ټاکې نه دی دا خو د یوې انې نه دی ته ګوره سړیه دی پرېږده چې دی د روڼو ګټې ته ناست دغه د روڼو ګټه خوري دا خو د روپۍ نه دی پرېږده چې خپل کار کوي او دا ملامت او دا پیغورونه او دا کنځل ویل دا دغه هلک ته یې وکړه د دغې نه بعد هم د دې کشر قسمت نور هم خراب شه د دې نه مخکې به پلار وهوټه کوو په خبره سزا به یې ورکوله په خبره به یې راټه د دغې نه بعد خو روڼ هم پلاران شو ځکه چې هغو ته مال دولت پیسه ورته میلاو شوه نو د دغې نه بعد چې روڼو ته به هم موقع میلاوېدل هغو به راټه او کنځل ویل به ورته یا کول په موقع او د وهلو څه موقع به یې په لاس راتله نو لکه هم به یې لکه اخوا دېخوا نه کول یوه ورځ شوه دا کشر هلک تنګ شو کشر هلک تنګ شو دی ویل یاره تر څو پورې بس دا وال خورم دا ملامت او دا پیغورونه او دا راټله او دا تر څو پورې لکه زه برداشت کوم اخر انسان خلک چې وایي اخر سړی خفه شي نو دا کشر هلک اخر خفه شو چې خفه شو نو دوی وایي چې یاره که زه اوس د کور وځم او د خپل پلار نه د مشرانو وروڼو په شان اجازت الم خو اجازت به یا میلاویږي یا نه ښه سمه شبه راباندې کوي برابره مې که دې وروڼو ته ویم نو هم به راپورې خاندي هم به راپورې ټوکې ټکالې کوي هم به مې وهي خو ښه خبرداره چې بس ځان سره څه لږ ډېر سواله دی کور نه پټ او غلی شم د دې کور نه وځو ځه په یو طرف سړیا د دې کور د دې بېعزتۍ او وهلو ټکولو د دې راټلو نه خو ښه داره چې ځم چېرته په شاړو میرو ګرځمه که زما هم خدای چېرته ورځ بدل کړي مخ مې بدل کړي زه خپل همت هم کومه دی له کوره راوځي کور راوځي یو چوکا یا لوړ ورسره دی یو کڅوړی شان د ځان سره راغلی چې څه لږ ډېر د خوراک څښاک سامان پکې دی او دغه کڅوړی دغه ګوډی خپل په شا کړی روان دی په یو طرف بس په ورکه په دغه باندې په ناګمانو باندې ورخوشی روان دی سفر کوي خو د ډېر ورځو د سفر نه بعد د قدرت خبره چې دی هم په هغه طرف خدای پاک ورسم کو چې په کوم طرف کې به هغه ملنګ وناسو یا به ولاړو دی چې څنګه د دې ملنګ خواله ور ورسېدو نو دغې ملنګ پې سلام وکړو چې بچیا چېرته روان یې د دې ملنګ د سلام جواب ورکړو ده ته یې وجړل او فریاد ورته وکړو چې یاره بابا دغه شان کور کې تنګ شوی یم روڼ مې وهي ټکوي او رټي مې بېعزتي راله کوي دغه شان د پلار را سره هم دغه شان سلوک کوي روڼه مې دغه شان ته چېرته راوتي او دغه شانتې خدای خبر چې په څه طریقه هغو ته سره زر او سپین زر میلاو شو هغه اوستلي دي او لکه د دغې نه بعد پلار ما نور هم ملامته کوي نور هم لکه ما څه پیغورونه کوي چې ته بېوقوفه یې ته خامخا ته د کار نه ته ټاکې نه روڼه دې ګوره لاړه او دومره لکه خپل قسمت یې بدل کړو ته د یوې انې نه ته د هېڅ سم دی او بس وهل ټکول مو بابا بس زه اخر تنګ شوم د خپله کور راووتم او ما وایي چې سړیه زم چېرته په دنیا باندې ګرځم که خدای مې قسمت بدل کړي او که چېرته زما هم خدای سما ښه روانه کړي او که نه نو دوی نو خو به خلاص شم دغه ملنګ ورته و چې بچیا د ګرانه خبره نه ده ستا د وروڼو خدای پاک قسمت بدل کړی دی نو ستا قسمت هم الله ته بدلول څه ګران نه دي او ته چې قسمت بدلی نو چېرته تلو د پکې څه ضرورت دی قسمت پرې دلته بدل شي که دا کشری هلک ورته حیران شي هغه ورته وایي چې دا څنګه بابا هغه ورته وایي چې بچیا په قسمت کې نور څه خو زر دولت او مال جواهرات یا خلک غواړي یا علم هنر فن غواړي هوښیارتوب غواړي عقل غواړي ستا څه خوښ دي ستا سره زر خوښ دي که ستا سپین زر خوښ دي او که ستا فن هنر دی خوښ دی دا لږ چې سوچ وکړي دی وایي چې یاره که سره زر راله دی راکړي نو اخر یوه ورځې خو به هغه هم ختم شي که سپین زر زه دی ماله راکړي سپین زر زه ویسم هغې له هم لکه دغه شتی ختمېده شتی ځکه چې هغه خو به
ټول عمر ما ته مخامخ پراته نه که نه زه خو به داسې ګورم نه چې بس زما سره سپین زر دی بس ګورم عمر مو دا پتې خو هغه هم ونه شو ځکه جاب هم ختمېږي خو دا فن هنر داسې شی دی چې لکه تا خو عمري شی دی فن هنر که ما ته میلاو شو نو لکه دا خو ټول عمر پورې چې تر څو پورې ژوند دی بس زما په کار به راځي او فن هنر ښه شی دی علم ښه شی دی بس دا دی بابا ته و چې بابا دا دوه څیزونه پرېږدوه او څه فن هنر راته وښایه دغه بابا ورته و چې ښه یقیني خبره ده دی ورته و چې او بابا بالکل بس ما ته فن هنر وښایه هر څنګه هنر چې ما ته تښیي هر قسمه فن چې ښیي هغه ورته و چې ښه سترګې پټې کړه د سترګې پټې کړي دغه بوډا لګیا دی څه دم درود یا هر څه چې وایي لګیا اخر کې په ده باندې شوک کړي په ده باندې د ده په سر باندې لاس راکاږي او ده ته وایي چې بچیه پاسه او سترګې وغړوه دی پاڅي او سترګې وغړوي ده ته وایي چې اوس تا له ما یو داسې هنر درکړه یو داسې فن مې دله درکړه چې ته وغواړې د ځانه هر قسمه شکل غواړې هر قسمه څیز د ځانه جوړول غواړې هغه شکل ته اختیارولی شي لکه ته د ځانه کوتره جوړول غواړې نو ته به څه چل وکړې چې ته به د مارغانو په شان دا لاسونه داسې وټپې او ټوپ پکې چې څنګه ته ټوپ کې بس په هوا کې بس تا نه کوتره جوړه شي خو کوتره هم څنګه چې د سرو زرو کوتره د دې نه علاوه فرض که ته چېرته په اوبو کې لامبو وهي یا اوبو ته ټوپ کوې او دا کې بس ته د مایع په شانتې داسې غوپه ووایي چې څنګه ته غوپه ووایي ستا نه به مایع جوړ شي او بس بیا ته په سمندر کې لکه د مایع په شانتې رفتار کولی شي سفر پکې کولی شي تلی راتلی شي پکې او مایع هم خو د سرو زرو مایع د دې نه علاوه ها ځنه خرګوش جوړول غواړي نو سویا چې ورته وایي نو خرګوش به ته دا نه څنګه جوړوي چې د خرګوش په شانتې به دا مخکې خپې هم په ځمکه کېږي او په ذهن کې بس تا راشي چې لکه زه خرګوش بس تا نه به ډایرکټ د سرو زرو خرګوش جوړ شو بس بیا د خرګوش په شانتې منډې وه غرض دا چې ته د څه شي شکل اختیارول غواړې بس دا ستا سره اختیار ده ته ځانه دغه څیز جوړولی شي دغې بوډا دغې ملنګ چې دې کشري هلک ته دا خبره وکړي بس ناګهانه د نظر د مخې نه ورک شو دا هلک چې ګیر چاپېره سې کول کوي هغه حیران شو چې هلکه سړی خو لاړ چېرته غیب شو خو ته وایي چې ځه سړي راله دغه فن هنر راکړو ځه په وخت په مناسبت باندې په وخت ضرورت باندې به ګورو که زما په کار راشي دا هم ښه خبره ده دا هم د کمال خبرې د ماله راکړي دی روان شي سیده په خپله مخ روان شي روان دی اخر یوې باچایۍ ته ورسي دغې باچایۍ ته ورسي په دغې باچایۍ کې ده ته پته ولګي چې یاره باچا لګیا دی او په خپل پوج کې برتي کوي خپل ځانله پوج برابروي خپله نفري برابروي لښکر زیاتی نوي خلک پکې برتي کوي په تنخوا باندې او د دغې باچا په یو بارډر باندې په یو سرحد باندې د بل دشمن باچا دی نو هغه پې حمله کړې ده او دغه شانتې سالاقې چې قبضه کړي دي نو دغه باچا اوس لږي ځان له خپل پوج لښکر سیوا کوي نور کسان نور سپایان پکې برتي کوي چې لکه زه لاړ شم دغه خپله علاقه خپل دغه واپس آزاد کړم او دغه بادشاه واپس د دغه ځای نه وځغلم دې د زمیندار د کشري زوی چې دا خبره واورېده دوی چې لکه دا خو چانس راشه نوکري به درته میلاو شي څه نه څه پیسې خو به درته میلاویږي بس دی لاړ چې د بادشاه په دې لښکر کې برتي شي نور خو د تن بدن نه او د باډۍ نه د وجود نه ښه برابر د ښه تکړه دی ښه فټ دی د زمیندار سړي زوی ښه سم پهلوان هلک دی بس دی په یو ټاق په پوج کې برتي شو په سپایانو په لښکر کې برتي شو بادشاه څه چلو چې بادشاه چې کله لښکر څه ورځې بعد ښه پوره لښکر برابر کړه بادشاه د ځان سره دغه لښکر په مخ کې روان دی تاسو خو ما چې پخوا پیدل او د اسونو سفرونه او بل چې د فوج لښکري او د جنګ فوج او دغه سپایان نو دوی سره خو یوازې تله نه دوی سره خو نور هم رسد یو جنګي سازو سامان یو خیمې او وغیره لوی څیزونه ورسره نو دوی د دغې وجې هم د دوی رفتار کم دی ډېر سفر هم دی دوی روان دي ډېرو ورځو د سفر نه بعد دی اخر دغه بادشاه دغه سرحد ته قابو شو بادشاه ډېر په جوش خروش کې روان و چې لکه زه دا خپل علاقې ازادوم او دغه دښمن به واپس غلم او ډېر په جوش کې دی خو چې څنګه دی دغه سرحد ته هغه ځای ته قابو شو چې په کوم ځای کې د هغه ځای نه اخوا دښمن هغه علاقې قبضه کړې وي چې ده ته یو خبره رایاده شوه یو خبره ورته رایاده شو د دغې خبر د لاسه د بادشاه ډېر افسرده شو ډېر زیات خفه شو ډېر په خفګان کې شو او په یو ځای کې دوی پړاو اچولی دی خیمې میمې لګولي دي او دمه کوي او ورځ دوه درې یا څه ورځې بعد به نور سفر کوي نو د هغې نه بعد به بیا د دښمن سره میلاویږي دښمن سره به مقابله کوي جنګ به کوي نو دې بادشاه اوس دا سر داسې نیولی دی
دا سر یې داسې نیولی دی او ډېر خفګان او په خفګان کې ناست دی. وزیران مشیرانو ته راله، سپایان افسرانو ته راټول شو چې یاره بادشاه سلامت ستاسو طبیعت خراب دی، څه بیماري درته راغلې ده، څه فکر څه مسله ده چې تاسو لکه دومره خفګان تاسو ته رسېدلی دی او تاسو لکه هغه شان جوش و خروش هم ختم شو، هغه ستاسو هغه خندا او هغه هر څه هم ختم شو، په څه خبره څه مسله ده؟ باچا سلامت ورته ویې چې داسې کار دی چې زما نه په محل کې ډېر اهم دستاویزات رانه پاتې شوي دي، ډېر اهم کاغذونه رانه پاتې شوي دي چې لکه د هغې د جنګ په دوران کې د هغه څیزونو د هغه دستاویزاتو زما سره موجودګي ډېره ضروري ده او هغه څیزونه زما نه پاتې شوي دي. او اوس که د دې ځای نه واپس پسې ځو نو ډېره اوږده فاصله ده او تاسو ته پته چې موږ څو ورځې موږ سفر وکړو رالو نو ډېره ګرانه ده او پوهېږم نه چې په څه طریقه باندې به وشي. ټول حق حیران شو. بیا یې سوچ دا وکړو چې یاره یو کس پسې ولیږو چې هغه کس یې راوړي. خو بیا چې کسانو سوچ وکړو لار بهتر څه شی وه. باچا اعلان وکړو باچا اعلان وکړو دا اعلان وکړو چې که څوک لاړه زما محل ته لاړو دغه دستاویزات یعنې دغه ضروري کاغذونه زما د ملکې سره پراته دي، دغه کاغذونه یې راوړه واپس او په 24 ګنټو کې دی لاړ او راغی. نو بس کله چې جنګ ختم شو د جنګ نه موږ واپس لاړو نو که زما چې کومه لور ده شهزادګۍ زه به ورله دغه شهزادګۍ ورکړم، دغه به ورته واده کړم، په نکاح به یې کړم ورته زما د مرګ نه بعد چې کوم زما بادشاهي ده کوم زما تخت دی د هغې وارث به یې هم جوړ کړم، یعنې زما د مرګ نه بعد به زما وارث وي، بادشاه به یې د دې ملک بادشاه به یې دا تخت به ورته میلاو شي. خلکو چې د بادشاه د لور د شهزادګۍ انعام واورېدو او د بادشاهۍ انعام یې واورېدو ټول سپایان ټول راجب شو، هر سړي یو به وي زه ځمه، بل به وي زه ځمه، بل به وي زه ځم. خو چې کله ورته د 24 ګنټو پته ولګي چې په 24 ګنټو کې به ځې راځي د ټولو غوږونه مړاوي شو، د ټولو سټونه مړاوي شو. ورته پته ولګېده چې چېرته څو ورځې سفر دی، څو ورځې سفر دی او چې بیا مسلسل ځې راځې په 24 ګنټو کې تله راتله خو دا ناممکنه خبره دا نشي کېدی. بس ټولو سپیانو ځان غلی هغه وویل چې دا ممکن خبره نه ده. په دې کې دغه د زمیندار دی زوی دا زوی راپاڅېده او ته یې چې بادشاه سلامت که ستا خوښه وي نو چې زه لاړ شم. د بادشاه چې د هلک دا خبره واورېده او چې هلک هغه دومره کلک په اراده باندې په داسې دغه ولاړ دی چې لکه صرف د بادشاه د اجازت ورته انتظار و. نو بادشاه ډېر خوشحاله شو. بادشاه وایي چې هلکه ته په ځان دومره یقیني نه زما له طرفه تا ته اجازت دی چې یو لمحه ضایع نه کوې، یو ساعت ضایع نه کوې او بس ځان ورسوه فورا مخکې لاړ شه. دې هلک وایي چې ټیک ده بادشاه سلامت ته بېغمه شه. دې هلک څه چل وکړو چې د دغه ځای نه خو په اس باندې یا پیاده په هر څه طریقه چې د خپل لښکر د ځای نه روان شو په تادۍ تادۍ باندې سم په منډه منډه دغه ځای نه راووته را روان شو. چې د دغه ځای نه راووته را روان شو خو چې د هغو نه څنګه پناه شو بس دا دواړه یو خپې خو یې په ځمکه پرتې وې دا لاسونه یې ورسره هم په دې ځمکه کېښودو پړک یې راوسته چې لکه زما نه خرګوش جوړ شي او بس پړق شو چې د ده نه خرګوش جوړ شو د سرو زرو ډېر ښکلی ښایسته مزېدار. دا هلک سم خوشحاله شو چې هلکه دا خپل ځان یې وکتو راوکتو ډېر زیات خوشحال شو او بیا چې د خرګوش په شان یې منډه شروع کړه د خرګوش خو ته معمولي ټوپ نه وي یو بلها رفتار یې د هغه او د هغه چې هغه منډه شروع کړه نو په منډه شو په منډه شو په منډه شو سم د سترګو په رپ کې د یو ځای نه پناه کېږي او بل ځای ته یې ځان رسولی روان دی چې څه ځای د رفتار وکړو څه ځای د سفر وکړو مخې ته یې ګڼ ځنګل راغی. ګڼ ځنګل راغی نو په هغې کې بیا د خرګوش په شکل کې دته ټوپونه او منډې وهل دته ګران نو ده څه چل وکړو چې ده واپس خپل شکل اختیار کړو. د هغې نه بعد د مرغۍ په شان دا لاسونه داسې وټپول او ټوپ یې کړو په هغه کې چې څنګه یې ټوپ کړو بس ډایرکټ د ده نه کوتره جوړه شوه. چې کوتره ته جوړه شو بس دی لاړو په هوا شو په ځنګل لا پاسو دا څانګونه ټاپۍ لګیا دی روان دی روان دی روان دی روان دی ښه پوره ځای ده چې سفر وکړو نو بیا په یو ځای کې بیا دغه شو لکه بیا ځنګل ختم شو چې ځنګل ختم شو دی واپس راکوشو شو بیا د ځانه خرګوش جوړ کړو منډې ویې لګیا ځکه چې خرګوش ډېر تیز رفتار کوي چې ښه پوره ځای څه ځای رفتار وکړو لاړو نو مخې ته یو غټ سیند راغی غټ سیند راغی او ده چې ګیر چاپېره د دې سیند اندازه واخیستو نو نه دغلته څه کښتۍ وه نه د پورې وتو څه بل څه دریا وه نه پې څپول وو ځکه چې ډېر غټ سیند او ډېر ژور دریاب یا سیند و اوبه پکې بهېدې لګیا وې ده ته رایاد شو چې یاره ما ته خو هغه بوډا بابا ویل چې ستا نه لږ یعنې مایه هم جوړېدی شي په دې ډه کې یارېده هم چې یاره که اوس دې دریاب ته ورټوپ کړم دې سیند ته ورټوپ کړم او مایه رانه جوړ نه شي او دا سیند مې لا وکړي چېرته په بل ملک ته مې ویسي
بیا یې په اړه کې راغله چې نه دا 2 ځلې چې ما کوشش وکړو او 3 ځلې خو هغه څیزونه زما نه جوړ شو. اوس راشه دا ځلې هم بس توکل په خدای دی او کوشش کومه الله به مې کامیاب کړي. بس زه دا دواړه لاسونه جوړ کړم، بس داسې د مهي په شانتې دې اوبو ته ورټوپ کړو. ورټوپ کوو یې لا ورټوپ کړی نه دی. څنګه چې ورټوپ کوو نیت یې کوو چې په دې کې په ده باندې څه چرینګار یې څه کراره نری نری اواز پرې ولګېده. ته حق حیران شو داسې زر تر ګیر چاپېره وکتل چې یاره دا اواز د کم ځای نه راځي او اواز داسې اواز ده چې د چا ډېر د تکلیف اواز راخېږي. ده چې ګیر چاپېره یو طرف ته کاته بل طرف ته کاته، اخر چې داسې سترګې غټې کړې یو طرف ته داسې په غور سره وکاته نو چېرته چا ښکاري د میانو ښکاري د میانو دپاره جال ور اچولی دی یا د چا نه جال پاتې شوی دی هر څه چې دي او په دې کې یو کچ ونې کې منګک پکې نښتی دی. دغه منګک چې پکې نښتی دی نو اوس دی د دغې جال نه وتی نه شي. د دغې جال نه چې وتی نه شي خو دا هلک چې کله ولیدو چې دی چې راغی د اوبو ته ټوپ کوي نو ده ته یې دا خپل فریاد اوازونه شروع کړه. چې کله ورته د ده خیال فکر شو په نظر کې راغی نو ده ته یې ویل چې ای لکه ای ځوانه ته چې هر چېرته روان یې ستا چې هر څومره تا دي ته چې هر څه کوې خو لکه ته د خدای دپاره ما د دې جال نه آزاد کړه او زه په دې جال کې نښتی یم او زه د دې جال نه په خپله نه شم وتی. ما ډېر کوشش وکړو او دا ډېر سخت جال دی، نه پرې زما غاښونه اثر کوي او نه ترې زه څه په بل طریقه وتی شم. او ته داسې کار وکړه چې ته ما لکه د خدای لپاره ته ما د دې جال نه آزاد کړه. که تا زه د جال نه آزاد کړم نو لکه په دې آزادولو به ته خفه نه یې، خوشحاله به پرې یې او خفه به پرې دی. دا به لکه ستا لپاره ښه وي. دا هلک ورته ووایي چې مړه داسې مشکله خو نه ده، تا د جال نه آزادول باید نه دومره ټایم لګي او نه داسې بده خبره ده چې ستا مدد وکړم خو زما به هم خوشحاله شي. دا خو ډېره ښه خبره. بس زه چې ورمنډې کړي زر یې د هغه نه جال چوت کړی هغه یې آزاد کړی. دا منګک چې څنګه د جال نه آزاد شوی د ډېره شکریا او ډېره مهرباني ادا کړې ده. بس په یو طرف شغ لګولي تللی دی چېرته خپل غار ته خپل ځای ته. د هغې نه بعد چې دې هلک بیا دغه شانتې دا لاسونه جوړه کړي د مهي په شانتې دې اوبو ته راټوپ کړي. څنګه چې د ده دا لاس د اوبو سره ټچ شوي دي او په پړق کې د ده مایه جوړ شوی دی هم د سرو زرو مایه ډېر ښکلی ښایسته مایه ده د سرو زرو رنګ یې د سم پړق سم چمک وي او دی چې څنګه دې اوبو ته ورغورځېدلی مایه ته جوړ شوی د مهي په شان د هلکه یو دا شغار جوړ داسې په رفتار کې روان دی په دې اوبو کې چې سم د سترګو په رپ کې د یو ځای نه بل ځای ته ورسېد او په لږ ساعت کې چې بس ده کاته نو دی د سند نه پورې وتی او بلې غاړې ته اوښتی بلې غاړې ته چې اوښتی نو ده بیا څه چل وکړو چې ده بیا د ځانه خرګوش جوړ کړ او په منډو شو. په منډو شو روان دی دا پرشاره خېجي منډې وهي چې په لږ ساعت کې د سترګو په رپ کې دی روان چې د بادشاه دربار ته ورسېد. د بادشاه دربار ته چې دی ورسېد هلته سیده لاړ دی ملکې له چې ملکې له لاړ نو ملکې ته یې وویل چې صاحب رحمات او ملکې ته یې وویل چې هله شابه بادشاه پلانکي دستاویزات یا پلانکي کاغذونه یې غوښتلي دي او زه یې راولېږلم او ما ته یې وویل چې دا هله شابه راوړو 40 ګنټې ټایم یې راله راکړی نو په هغې کې نیم ټایم یا د نیمې نه څه لږ کم ټایم تېر شوی او دغه بقایا ټایم زما سره پاتې دی او زه به واپس ځان رسومه او فوراً نه مخکې دا کاغذونه ماله راکړئ چې زه واپس روان شم. ملکه خو لا کاغذونه راوړي ورکړي وله خو ده ته و چې دا کاغذونه خو زه تاله در کومه دا خو به ته ویسې خو ته ما ته دا خبره وکړه چې دومره زر ته د هغه ځای نه څنګه راوړې خو ډېر لرې ځای ده ډېر هېوادونه دي ډېره اوږده فاصله ده ته د هغه ځای نه دومره زر رالې او اوس دومره زر به واپس ځې څنګه دا خو ممکنه خبره نه ده. بس دې هلک ورته په دغه ځای کې ټوله خپله قیصه وکړه چې دغه شانتې ما ته یو بزرګ بابا یو ملنګ بابا میلاو شو او هغه دغه شانتې ماله یو کمال یو فن هنر یې ماله راکړی دی. ما ورته وویل چې زه خپل قسمت بدلوم هغه ما ته وویل چې ته څه غواړې سره غواړې سپین غواړې او که نه فن هنر غواړې ما ته وویل چې ماله فن راکړه هنر راله راکړه. بس دغه فن هنر یې راله راکړی دی چې ما د ځانه کوتره جوړه کړه بیا مې پکې ځانه خرګوش جوړ کړو بیا پکې د ځانه مهیا جوړ کړو په دغه شانتې زه ما رفتار وکړو ډېر تیز رفتار مې وکړو په لږ ساعت کې زه رالم او اوس به په دغه طریقه د دې غاړه واپس ځمه. دې ملکې ورته وویل چې زما خو یقین نه ستا را خبره دا څنګه ممکنه دا څنګه داسې چل خو ما چېرته نه دی لیدلی. دا هلک ورته ووایي چې ده ته ووایي چې ته ما ته لکه زما د مخې ته دا چل وکړه د ځانه دغه څیزونه جوړ کړه نو زما بالا یقین والي. دی ورته ووایي چې دا څه ګرانه خبره خو نه ده. بس دی څه چل وکړي چې لاول په ځمکه باندې لاس چې څنګه کېږدي پړه کې راولي نو ډایرکټ په پړق ته دنه خرګوش جوړ شي چې د دنه خرګوش جوړ شي نو د خرګوش په دې بدن باندې خو هغه ویښته غونډه کړي نو دا ملکه څه چل وکړي چې زر د ده د لکۍ نه یا د بدن نه د سجه نه زر لږ ونه کړي ویښته راوشو کوي خو د سرو زرو ویښته یې سب ښکلې چمک وي پړق وي بس هغه د ځان سره په لاس کې پټ ونیسي. بیا دته وایي چې ښه اوس د ځانه دغه جوړ کړه کوتره د ځانه جوړه کړه. دغه هلک ورته بیا د ځانه کوتره جوړه کړي چې کوتره ورته د ځانه جوړه کړي دا چې زر حمله ووایي بس د هغه د لکۍ نه د کوترې د لکۍ نه یا د څنګ نه
یو بڼه راوشو که دغه بڼه د ښکلي د سرو زرو بڼه یې هغه هم ښکلي په دې لاس کې ښکلي پټه کېږي دغه شان. بیا درته وایي چې ښه اوس پکې لکه مایع پاتې تا پکې مایع مې یاد کړی اوس د ځانه مایع هم جوړ کړه. دا هلک ورته د ځانه مایع هم جوړ کړي په ځمکه مایع پروت دي دغه شان پړقېږي را پړقېږي سرو زرو ښکلی سپین مزېدار ښکلی مزېدار مایع دی د سرو زرو په رنګ. نو چې کله دې نه ځان څنګه مایع جوړ کړي که تاسو خیال کړی د مایع په دې بدن باندې له پاسه هغه پټونه شانتي هغه دغه غونډه کړي. چې کله بیا څوک مایع دا کوي ته بیا صفا کې لري. نو دا ملکه چې حمله کړي نو دغه مایع د بدن نه د ملا نه یا څه ځای نه هغه شانې پټونه ترې یو دوه درې پټونه ترې زر راوشو که هغه هم د سرو زرو ښکلي مزدار چمکې به د خپل لاس کې پټ کېږي. بیا دې هلک ته وایي چې هلکه واقعي تا چې کومه خبره کړې دا خو ټیک تا سره خو ډېر قیمتي فن درته میلاو شوی دی ډېر ښه هنر درته میلاو شوی دی او واقعي چې لکه دا هنر به ستا قسمت بدلی او بدل کړی ځکه چې اوس ته دا هر څه ویسو د دې نه بعد به ته زموږ زوم شې یعنې باچا به زموږ لور تاله درکړي او باچایي هم تا ته میلاو شي نو دغه قسمت به دې لرې نور څه بس دا هلک چې دغه دستاویزات راولي را په منډو شي د خرګوش په شکل کې چې کله هغه د سیند غاړې له راوځي ځان د مایع جوړ کړي راپور وي د سیند غاړې نه راپور وي چې کله په سیند راپور دي واپس دی په خپل شکل کې راشي دی چې د ټایم اندازه والي نو دی وایي چې لکه ټایم خو لا ډېر پاتې دی د دې غاړې په دې منډو دی ډېر زیات ستړی شوی څه د واپسې نورې منډې هم وایي ها ټیک دی چې هغه د نورو څیزونو په شکل کې یا د بل څیز په شکل کې هغه دا منډې وایي خو بیا هم لکه هغه ستړي د بدن ته رسېدلي دی ستړی شوی دی له ځان سره سوچ وکړو چې مله الله خو ډېر زیات ټایم دی او داسې چل کومه چې دلته چېرته ونې لاندې ډډه لګوم او د سیند خواته نږدې او بس بیا چې کله راپاڅېدم بس ځان به د سیند کې تر و تازه کړم مخ لاس به وینځم ځان به برابر کړم ځان به یخ کړم او بس بیا به د دې نه خپې شپه کوم زه خو په لږ ساعت کې رسېدی شم او که نور څه نه و د ځانه به کاونټر جوړ کړم کاونټر خو په اواز یو په لږ ساعت کې به زه دا هېوادونه راوړم بس دغه د دغه غلطي وه زه څه چل وکړو چې دغه د سیند خواته نږدې یوه ونه وه دی د دغې ونې لاندې دی کېناستو ډډه یې ولګوله اوس په دغه طرف یو ډاکو را روان دی او ډاکو چې کله په دغه طرف را تېرېدو چې راغی چې ولید څه ګوري چې هر یو هلک اوس یو ځوان د ونې لاندې پروت دی او په لاسو کې ورسره په موټي کې ورسره کاغذونه نیولي دي ده چې غلی شانتې د ده نه دا کاغذونه داسې راوکشولو دا کاغذونه چې کولاکو وکاته نو درته پته ولګېد چې دا خو هغه کاغذونه دي چې کوم باچا اعلان کړی هغه غوښته او د بادشاه ځای خو د دې ځای نه لکه لږ نږدې دی او دې کې لا ټایم ښه پوره ټایم پاتې زه اوس که د خپل اس ته وخېږم او منډه ووهمه نو لکه زه ځان رسولی شم راشو چانس دی دی په دې ځای پرې د خپل کار به کوي او ته دا کاغذونه وله لاړ شه باچا له ځان ورسوه نو هم به درته دغه میلاو شي شهادتګۍ میلاو شي هم به درته بادشاهي میلاو شي مزې دي مړه نو دی څه چل وکړي چې دی د دغه هلک نه د کاغذونه غلې غوندې کې راوکشی د دې لاس نه د دغه ځای نه روانېږي نو کله چې د ډاکو د دې هلک نه دا څیزونه واغسته او روانېده چې په دغه ټایم کې به د هلک رایښ شو څنګه چې به د هلک رایښ شو د ډاکو ولید چې دا سړی خو راباندې راپاڅېدو او لکه دی چې اوس راپاڅېد نو لکه دی به خامخا زما سره لاس به راسره اچوي ځان به رانه بچ کوي او دا کاغذونه به رانه واپس علي ده په دغه لږ ساعت کې دا فیصله وکړه چې یاره لکه مخکې د دې نه چې دی تا ته څه نقصان راورسوي راشه دی مړ کړه او بس قصه به نه ختم شي زه ستا نه څوک تپوس کوي په دې ځای کې د څوک څه خبرې بس ده چې حمله کړې دی یا په توره باندې یا په خنجر باندې یا په هر څه شي باندې دا هلک یې والی دی هلک یې په دغه ځای غورځولی دی او بس خپل اس ته ورختلی دی او خپې سپکې کړي دی او تللی دی چې تللی دی نو بادشاه له ځان رسولی دی بادشاه له چې ده ځان ورسو نو بادشاه مخې ته چې پیش شو دغه کاغذونه یې وله ورکړو چې بادشاه سلامت ستا دستاویزات مې راوړه بادشاه چې دا ولیدو نو بادشاه دومره خوشحاله شو د کاغذونو د دستاویزاتو ته دومره خوشحاله و چې اړو نه دا سوچ فکر وکړو نه د دې ډاکو نه دا تپوس وکړو چې یاره په دې کاغذاتو پسې خو ما بل څوک لېږدلی که ته مې پسې لېږلی وې که نه بل څوک پسې تللی او ته پسې تللی وې اړو نه دا سوچ ذهن له راغی نه تپوس وکړو دومره هغې ته خوشحاله و چې اړو هر څه یې دا کړو دغې ډاکو ته وي چې بس ما چې کوم لوز کړی هغه زما په لوز دی زه به په هغې ولاړ یم او هر کله چې د دې جنګ ختم شو موږ خپل وطن ته واپس لاړو نو زه به ستا سره خپل لوز پوره کړم بس د دغې نه بعد بادشاه دغلته د بل بادشاه سره په جنګ شو د هغه سره چې په جنګ شو چې کله د هغه سره جنګ وکړو نو جنګ یې ترې وګاټه هغه یې د خپل علاقو نه د خپلې چې کوم د هغه سرحد و د هغه کوم علاقو ته راوښتی کوم ځایونه یې قبضه کړي د هغې نه یې بهر ته وویستو او ویځغلم چې کله یې ډېر غټ نقصان یې وله ورکړو آینده ورته دا ډېر غټ وارنینګ ورکړو چې که بیا دپاره تا
زما طرف ته راواوښتې د نقصان کوشش دې وکړو، نو لکه بیا به زه ستا په ملک باندې حمله کوم او ستا ټول ملک به قبضه کړم. نو هغه بادشاه بیا دغې بادشاه سره لکه واده وکړه او لیکلي ورسره وکړه، معاهده یې ورسره وکړه چې زه به نن نه بعد ستا په ملک باندې به زه حمله نه کوم، لکه زما او ستا به یو بل سره لکه دغه روغې دغه به ستا ما او ستا واده یې لیکل وي. دغه بادشاه چې کله راواپس شي، چې کله محل ته راشي، نو بس بادشاه خو واده کړي، لوز یې کړی. بادشاه اعلان وکړي چې یاره 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد به زه د شهزادګۍ واده د دغې هلک سره به زه کوم. پته خو ورته ونهوي چې دا د رجیل بچی ډاکو دی. دې خوا د زمیندار هغه زوی له به راځو هغه کشري هلک له چې د هغه سره څه چل شوی. دغه ډاکو چې کله دغه هلک په چاړه باندې یا په خنجر باندې یا په توره په هر شي چې ووایي د خپل طرفه خو مړ کړي، کیسه وله ختمه کړي. واقعي چې ډېر په بېدردۍ سره او ډېر په داسې حال یې والی چې لکه هغه خو مرګ له والی، خو د ده به مرګ په نصیب کې نه، خو دومره زخمي شوی، دومره دغه شوی چې لکه د ده هغه ته لکه ړق والی او رپ والی او پاڅېده ورته ګران وي. دغه هلک په دغه ځای کې بې حاله پروت وي، یعنې بېهوشه پروت وي، چې په دې کې په دغه طرف باندې دغه منګک راشي چې کوم منګک د جال نه آزاد کړی او د جال نه یې له خلاصۍ ورکړی. دغه منګک چې راشي یاره زر د ده د سینې ته له پاسه وخېږي، د ده په دې سینه باندې خو ګر چاپېره وګرځي راوګرځي بین رابینې، چې فکر ورته وکړي نو هغه په فکر کې راشي دا خو هغه انسان دی، هغه کس دی چې څو ورځې مخکې لکه زه دا جال نه ایستم، زه جال نه خلاص کړی وم، لکه زما غټ مدد امداد یې کړی. دا چل چې هغه واوري نو منګک یو څو لمحو په دغه ځای کې غلی غلی ولاړ وي. بیا چې د ده اندازه والي دی ځای په ځای خوږ شوی، ځای په ځای د ده زخمونه لګېدلي او زخمي شوی دی، نو دی څه چل وکړي چې دی منډه وکړي لاړ شي او ځمکه راکنې د یو بوټي لګېدلې د هغې یخ ته ځمکه راکنې لګیا ده، کنې چې کله د هغې زیلې راښکاره کړي نو په خپله خرونګه باندې په خپلو غاښونو باندې هغه زیله کټ کړي، هغه زر زر اوبو ته ویسي، په اوبو کې هغه لمده کړي او بیا یې راوړي دغه زیله چې کوم ده نو په دې خپلو غاښونو کې وړوکي کړي د دې هلک دې خولې ته یې ور واچوي او بیا په څه طریقه باندې اوبه راوړي، د دغې دغه نه د دې سیند نه لږې اوبه راوړي د دې هلک دې خولې ته یې ور واړوي. په دغه طریقه باندې په چل ول باندې د دغه لږه لږه زیله کټ کوي او لږه لږه زیله بوره کوي، میده کوي او د دې هلک دې خولې ته یې اړوي او څه لږې لږې قطره اوبه ورته اچوي چې یو ورځ 2-3 ورځې پکې وشي، د دغې دوایۍ په ذریعه باندې د دغه هلک دا زخمونه ټیک شي، دی برابر شي او دی فټ شي. چې کله دی ښه په خپل هوش او حواس کې شي، ښه برابر شي او دا پته ورته ولګي چې دا ټول مدد او دا ټول دغه خو زما د منګک دا دغه وکړو، زما ملګرتیا وکړه، نو دی د دې منګک ډېره شکریا ادا کوي او ده ته وایي چې لکه ډاکو خو زه د خپل طرفه وژلی یم، ختم کړی وم، او که تا زما مدد نه وی کړی نو واقعي چې لکه زه به دغسې بې حاله پروت وم او اخر به لکه زه مړ شوی وم، او لکه تا زما غټ مدد وکړو تا زه بچ کړم، لکه ډېر ښه ستا زما سره دا منګک ورته وایي چې دا خبرې پرېږده، خو اوس څه داسې کار وکړه چې ورځې ډېرې ووتې، بادشاه جنګ ګټلی دی، واپس تللی دی خپل وطن ته، او ستا نه چې هغه کوم ډاکو ستا نه چې چا هغه کاغذات وړو، هغه کاغذات بادشاه ته میلاو شوي دي. اوس د بادشاه خو دا خیال دی چې دا کاغذات ده راوړي او ورځ دوه بعد د شهزادګۍ د هغه سره واده دی او که ته پاڅه او خپې سپکوه ځان محل ته ورسوه او ځان محل ته ورسوه لکه خپل حق واله، ستا نه حق بل چا وو. دا هلک ورته وایي چې خلکه دا خو ډېره خبره کړه، هله دا زه فورا ځان رسوم. دی ورته وایي چې نه ته خو ځان رسوې، خو زه تاله دا یو شپېلۍ درله در کومه، شپېلۍ د لرګي نه جوړه ښه ښکلې ښایسته مزېداره شپېلۍ وه. ده ته وایي چې ته دا شپېلۍ واله او دا شپېلۍ به ته چې په کوم ځای کې غږی نو ته چې څنګه دا شپېلۍ غږی دې ته به ګیر چاپېره چې د چا په غوږو د دې شپېلۍ ساز لګي اب ورته ګډېږي. دی ورته وایي چې لکه دا هم کمالي شی دی، دا به مې هم چېرته په کاره شي، دا راکړه. بس دی چې د دغې منګک نه رخصت له والي او روان شي، چې روان شي په منډ منډ روان دی محل ته یې ځان ورسوه. محل ته یې ځان ورسوه، سوچ کوي چې په څه طریقه لکه دا معامله حل کړم، په څه طریقه زه لنډین کړم. سوچ فکر یې کار ونه کړي نو دی څه چل وکړي چې سیده د بادشاه بورچې خانې ته لاړ شي، د هغه انګریزان چې ورته کچن وایي هغه کچن ته دی لاړ شي، بورچې خانې ته دی لاړ شي چې یعنې هلته چې دی څنګه ورشي نو څنګه چې هغه باورچې خانې ته ور دننه شو نو دی شپېلۍ راولي شپېلۍ په غږولو شروع څنګه چې شپېلۍ دی په غږولو شروع کړي نو په دې باورچې خانه کې چې کوم باورچیانې کوم نانبیانې د هغه سره مختلف ښځې ورسره هم وي، خادمانې نوکرانې وینځي، دغه بادشاه پرې بورچې خانه کې لګوي، بادشاه راپاره د شاهي دسترخوان دپاره لګوي، خوراکونه تیاروي. دا ټول په ګډېدو شو، دا ټول چې په ګډېدو شو نو دی دا شپېلۍ غږوي، دوی ګډېږي او دا هلک لګیا دی جاړي. دا معامله شروع ده چې په دې کې ملکه دا اواز واوري، دا شور واوري، هغه چې راشي نو څه ګوري چې اوس
هلک جاړي لګیا دی او شپېلې غږوي او نورو مخلوقو ته ګډېږي لګیا دی. په دې کې لاړ شي باچا ته ور ووایي چې باچا راشي. باچا چې دا ناشنا معامله ویني نو هغه به دې هلک باندې اواز وکړي. ده ته ووایي چې ته د شپېلۍ د اواز بند کړه. دی چې د اواز بند کړي ده ته ووایي چې دا څه معامله ده، ته شپېلې غږی لګیا دا نور کسانو ته ګډېږي او ته لګیا ته جاړې. دی ورته ووایي چې یاره باچا سلامت جاړم به ځکه چې لکه زما په حق باندې ډاکه پرېوتې، زما حق والی شوی، زما سره ظلم او بې انصافي او زیاتی را سره شوی. هغه ته ووایي چې ستا سره څه ظلم بې انصافي زیاتی شوی؟ زما په ملک کې ستا سره ظلم بې انصافي او زیاتی شوی. ته ما ته ټوله قصه وکړو چې په فوراً کې لکه تا سره زه انصاف کوم، انصاف در سره کېږي که نه کېږي. چې ته ورته ووایي چې باچا سلامت قصه داسې قصه وه چې زه ستا په لښکر کې وم، دغه شیان چې کله ستا ته دستاویزات په کار شو هغه ځای نه زه را روان شوم. چې زه کله رالم ما په ځان سختې منډې تړلې وکړې، ځان مې دلته محل ته راورسو، دلته مې د ملکې نه هغه دستاویزات واخیسته، واپس روان وم. و چې کله واپسۍ کې نیمې ته در ورسېدم نو زه ډېر زیات ستړی شوم. ما چې راشه لږ ارام وکړه ځکه چې لار راته لږه پاتې وه، ټایم را سره ډېر و. ما چې ښه دمه به وکړم مړه ښه په ټایم رسېده شم. او بس دغه شانتې یو ډاکو را باندې راپېښ شو او هغه ته په چړو وولم، زخمي کړم، ختم د خپل طرفه یې مړ کړم او بیا زما دستاویزات واخیستو تالی یې در وړم. بیا دغه شانتې زه الله پاک زما امداد وکړو، زما زخمونه هلته خدای پاک په یو طریقه باندې سیټ کړل، زه راپاڅېدم را روان شوم. نو ما دا پته ولګېده چې دغه ډاکو لګیا د هغه کاغذات چاته رسولي، اوس دغه ډاکو سره شهزادګۍ واده کېږي او د دې نه بعد به باچایي به هم هغه ته میلاوېږي چې کوم زما حق دی. بادشاه ورته ووایي چې لکه په دې خبره لکه زه څنګه یقین وکړم؟ زما خو په یقین ځکه نه راځي لکه دستاویزات یعنې کوم کاغذونه چې وو خو ما له هغه پلانکي سړي یا پلانکي هلک هغه په لاسو میلاو شوي دا ما ته پته نه چې څوک دی څوک نه دی هر څه چې خو د هغه په لاسو ما ته میلاو شوي دي. لکه زه خو به هغه ته لکه دغه یم پړ یم او تا زه څنګه ومنم چې لکه دا کاغذونه تا د دې کوره وړي؟ مالکه ورته وایي چې ده ته وایي چې لکه تا وښیي چې دا کاغذونه دې ځای نه وړي دي؟ دی ورته وایي چې ما وړي دي. او وایي ته وې هغه کس ته وې ته چې راغلی وې؟ وایي چې هغه ته وې نو هغه کس کې خو لکه داسې هنر یو داسې فن ورسره و چې د ځانه به یې د هر شي شکل اختیارولی شو او زما د مخې هغه د ځانه د یو دریو څیزونو شکل اختیار کړی و. دی ورته وایي چې ما ښه زه ومه که نه هغه فن هنر زما سره شته. وایي چې ښه زه شابه ته د ځانه خرګوش د ځانه جوړ کړه. نو د هلک د لاس په ځمکه کېږدي ډایرکټ د ځانه خرګوش جوړ څنګه چې د ځانه خرګوش جوړ کړي نو دغه ملکه چې کله د باورچی خانې ته راځي دا خبره اتره کېږي نو دې هغه ټول څیزونه راغستي هغه چې کوم دی د دغه څیزونو د بدن نه ویستي بس دا چې موټی کولاو کړي نو د دې سره هغه د سرو زرو هغه نري نري ویښتې چې کومې د خرګوش د بدن نه راایستي او چې دا کوم ځای نه راایستي داسې په شړق باندې په حمله باندې نو هغه ځای کې هغه چاپ نری غوندې ښکاري چې د ځینې ویښتې ویستی شوي دي. دا چې دا ویښته د هغه سره برابر کړي نو ته پته ولګي چې دا ویښته هم د ده خیسې دي. بیا ورته وایي چې ښه اوس ته د ځانه مایه جوړ کړه. چې مایه د ځانه جوړ کړي نو د هغې سره خو د هغې هغه پټونه ورسره هغه چې د هغې سره داسې وګوري میچ کې ورسره نو هغه هم د هغه ځای نه دغه مهي دا بدن نه راولاړ شوي په هغه ځای کې نری غوندې کې چاپ ښکاري چې دې ځای نه پټونه ویستی شوي دي. بیا ورته وایي چې ښه ته اوس د ځانه کوتره جوړه کړه. چې هغه کوتره د ځانه جوړه کړي نو دا چې هغه بڼه دغه کوترې د څانګ سره یا دغه لکۍ سره داسې وګوري دا نور سره هوبهو د هغې په شان او اندازه ورته ولګي چې یاره دا د څانګ نه یا د دې ځای نه ایستی شوې ده. مالکه ورته وایي چې بادشاه سلامت هر څه چې دي خو هم دا هغه هلک دی چې چا له ما دستاویزات ورکړي وو چاته ما وله کړي وو همدی راغلی زما د دې ځای نه دا دستاویزات ما ده له ورکړي وو ده وړي دي او د ده خبره بالکل ټیک ده چې دی راغلی او ده دا دستاویزات د نیمه پورې تړلي په نیمه کې په ده باندې بیا دغه ډاکو پېښ شوی دی. بادشاه ته څنګه چې پته ولګي نو بادشاه فورا دغه ډاکو ته اډر وکړي دی ګرفتار کړي او زندان ته واچوي او د دغې نه بعد ورته د پانسۍ سزا واورئ او دغه هلک چې دی نو ده ته د دغې نه بعد ورځ به بعد ده ته خپله لور شهزادګۍ ورته واده کړي او په ځان پسې خپل دویم وزیر کړي او چې کله څه وخت بعد بیا بادشاه خو بوډا شوی زویي په چې کله بادشاه مړ شي نو د هغې نه بعد دغه د زمیندار دا کشر زوی د دغې ملک بادشاه شي د دغې ملک مشر شي او د هغې نه بعد د ده چې کوم د عوام دي د ده خلک د ده سره ډېر زیات خوشحالي. کله چې د دې زمیندار د زوی ته د زمیندار د خپل د کشري زوی پته ولګي چې یاره زما زوی خو دغه شان باچا شوی دی او دغه شان یې دغه شوی دی نو دا او پته ورته په څه طریقه ولګي چې دا د کشري هلک پسې دی چې کوم بیا بادشاه ده پسې یو شاهي وفد لېږلی یو غټ وفد یې پسې لېږلی ورته ویلي چې یاره دغه شان په پلانکي علاقه کې زما پلار دی هغه ډېر په عزت سره او ډېر په احترام سره د زما د وروڼو ما خواله راولی. کله چې دا زمیندار د خپل دواړو وروڼو سره د خپل بچي خواله راشي او خپل بچی ویني چې یاره دغه شانې په تخت ناست دی او ښکلی مزېداره تاج په سر دی او داسې د ملک باچایي هر څه ورته میلاو شو یو شهزادګۍ اوس د ده ښځه ده او لکه دی او باچا دی اوس
نو دغه زمیندار چې دی نو دغه په خپلو کړو او په خپل سلوک او په خپل خوی ډېر ستومانه شي او دغه خپل بچي ته وایي چې بچیا زه یعنې غلط وم او ما لکه ته په مخه راټلې او تا ته مې ویل چې ته قمقل یې، ته بېوقوفه یې، ته د ټکې نه یې، ته د انې نه یې، نه ته په څه پوهېږې، نه ستا سره څه علم هنر شته. خو لکه ښکاره دا شوه او دغه دا شوه چې په دې ټولو کې هوښیار ته وي، ځکه چې دې یو سره خوښ کړه، دې بل سپین زر خوښ کړه، خو تا چې دی نو تا فن او هنر خوښ کړو، هغه فن او هنر ته دې مقام ته، ته دې حد ته راورسولي. نو د دغه نه بعد دغه چې کوم کشری زوی دی نو لکه لاس چې وایي مات شي غاړې له راځي، نو که دغه هر څومره بد شي، هر څومره د ده سره ظلم زیاتی کړی یا بد یې ورسره کړي یا یې دی رټلی، د دې بېعزتي کړي، خو بیا هم د ده وروڼی او دغه بیا هم د ده پلار یې دی چې صبرېږي نه. نو دغې نه بعد ورسره دی بیا روغ وکړي او ده ته وایي چې بس نن نه بعد به تاسو زما سره زما په دې بادشاهۍ کې، زما په دې محل کې دلته به زما سره اوسېږئ، ښه په مزو او په چرسو باندې به ژوند کوئ. نو د دغې نه بعد دغه د زمیندار دا کشری زوی سره د خپل وروڼو، سره د خپل پلار او سره د خپلې ښځې او د دغه ټولو په دغه محل کې په دغه ملک کې ښه په خوشحالو باندې ژوند کوي او وایي چې د ده سره د چې کومه رعایا یې د کوم قوم یې دغه ورسره هم ښه خوشحاله او دغه شان دی د دوی ژوند په خوشحالو او په مزو تېرېږي. نو دا یوه ښکلې خوندوره او مزیداره قصه انشاءالله امید دی چې د ملګرو به خوښه شوي که خیر د اذان وخت اذانونه پکې هم شروع شو. خیر شکر دی چې قصه زموږ ټایم نه ختم شوه. داسې نوره ښکلې خوندورې قصې او مزیدارې نورې هم را روانې انشاءالله. زما سره اوسېږئ، هېڅ چېرې هم مه ځئ، تر بل قصې پورې، تر د بلې ویډیو پورې. یو جهان مننه، ښاد او آباد اوسئ، د الله په امان.